السلام علیکم ستړي مشي وخت مو پخیر تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو نن چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 21 چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر له 12 سره برابره ده وزیر صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي یونیسف وايي اسرائیل د غزې ماشومانو ته د واکسین مهم ستنې او یخچالونه بند کړي دي او پاکستان کې په وانه کې پر پوځي کالج خو نړۍ نښته جګړه له 3 ساعتونو وروسته ختمه شوه اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته یونیسف وايي اسرائیل د غزې ماشومانو ته د واکسین مهم ستنې او یخچالونه بند کړي یونیسف وايي چې د ماشومانو د روغتیا د ژغورنې لپاره اړین توکي شاوخوا 1.8 میلیونه واکسین ستنې او د واکسینونو د خوندي ساتلو لپاره سولر چلونکي یخچالونه غزې ته د ننوتلو اجازه نه لري او له اګست میاشتې راهیسې په ګمرکونو کې بند پاتې دي د دې ادارې وایي ویل چې اسرائیلي چارواکو دغه توکي د دوهګونې کارونې په نوم د تفتیش او اجازې لپاره نیولي په داسې حال کې چې دغه ستنې او یخچالونه د زرګونو ماشومانو ژوند خوندي کولی شي یونیسف دغه راز ویل چې نږدې 938,000 بوتلونه د شیدو فورمول او نور حیاتي توکي چې د جګړې له ویرېدلو ماشومانو لپاره اړین دي بند پاتې دي بشري سازمانونه او یونیسف غږ کوي چې د ماشومانو ژوند په خطر کې دی او فوري او بې شرطه رسېدنې ته اړتیا ده په دې حساس وخت کې د ماشومانو روغتیا ته د خوندي لاسرسي تامینول اړین دي ستنې یخچالونه او د شیدو بوتلونه د سیاست قرباني نشي د غزې بې پناه ماشومان حق لري چې پرته له مزاحمت څخه وژغورل او درملنه یې وشي د ترکیې پوځي الوتکه د ګورجستان پولې ته رڅیرمه لوېدلې 20 سرتیري وژل شوي ترکیې د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې د دې هیواد یوه نظامي ترانسپورتي الوتکه د آذربایجان له پلازمینې باکو څخه د ستنېدو پر مهال د ګورجستان پولې ته رڅیرمه رالوېدلې او د الوتکې ټول 20 تنه سرتیري پکې وژل شوي دي د ترکیې د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې الوتکه د پوځ اړوند د I-400M ډوله بار وړونکې الوتکه وه چې د تخنیکي ستونزې له امله د آذربایجان او ګورجستان ترمنځ د غرنیو سیمو پر سر راپرېوتې ده د پیښې د دقیق علت معلومولو لپاره ګډه څېړنه روانه ده د ترکیې دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي موږ د خپلو 100 سرتیرو د شهادت له امله ژوره خواشیني لرو د پیښې د وضاحت لپاره د آذربایجان او ګورجستان له چارواکو سره ګډې څېړنې روانې دي راپورونه وایي په الوتکه کې هغه نظامیان سپاره وو چې څو ورځې وړاندې د آذربایجان په باکو ښار کې د پوځي نندارې په مراسمو کې د ګډون لپاره استول شوي وو دا پریډ د دواړو هیوادونو د پوځي همکارۍ او سیمه ییزې همغږۍ یوه نښه بلل شوې وه د ترکیې پوځ په تېرو کلونو کې له آذربایجان سره ګڼ مشترک نظامي تمرینونه ترسره کړي خو دا پیښه د دواړو هیوادونو د پوځي اړیکو په وروستیو کلونو کې تر ټولو درنه هوایي ځای بلل کیږي په عراق کې پارلماني ټاکنې د سوداني بلاک د بریا امکان د عراق خلکو پرون د پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره رایه ورکړې د ټاکنو کمیسیون وایي له 21 میلیونه مستحقو څخه شاوخوا 12 میلیونه کسانو ګډون کړی چې د ګډون کچه یې 55 سلنه ده چې د 2021 کال له ټاکنو 40 سلنه لوړه ده اټکل کېږي د لومړي وزیر محمد شیع السوداني بلاک به ډېرې څوکۍ وګټي خو ښایي اکثریت ترلاسه نه کړي او د شیعه سني او کرد ډلو ترمنځ به جوړجاړی وشي مقتدي صدر د ټاکنو د بایکاټ غوښتنه کړې وه خو د خلکو ګډون ښیي چې دا غوښتنه پراخه اغیزه نه لري کارپوهان وایي د نوي حکومت مشري به ستونزمنه وي ځکه بغداد باید د امریکا او ایران ترمنځ نازک توازن وساتي او داسې حال کې چې عراق لا هم له اقتصادي او اداري ستونزو سره مخ هیواد دی او د پای خبر دا چې پاکستان کې په وانه کې پر پوځي کالج خو نړۍ نښته جګړه له 3 ساعتونو وروسته ختمه شوه د جنوبي وزیرستان په وانه سیمه کې د پاکستان پر پوځي کالج د وسلوالو برید له 3 ساعتونو جګړې وروسته پای ته رسېدلی دی دا برید د دوشنبې ماښام پیل شوی و او د اوږدو نښتو وروسته پوځ د عملیاتو د بریا اعلان وکړ د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د برید پر مهال په کالج کې شاوخوا 650 کسان زده کوونکي استادان او پوځي کارکوونکي بند پاتې وو خو پوځ وایي ټول یې خوندي ژغورل شوي دي امنیتي سرچینې وایي 4 بریدګر وژل شوي په برید کې 3 پوځیان او 2 ملکي وګړي هم وژل شوي او تر 10 نور ټپیان دي بهرني خبرونه همدومره و د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خواله رسنیو فیسبوک انسټاګرام ایکس یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان